دام واوري مالدار خو بیئی یا دا اوس خار نه چې بار کم خلق روزي دا مالدار دي. دا واوري کې یو غریب سره نیکی کول غواړي نو غریب ځان ته مرا غواړه کور ته مرا غواړه جواب ورپسې مکوا د شپې بوزای وها بوزای او نیمه شپه کې ورشه دروازه ورته وټکوا پیسې وي کوړې وي کغوړې وي کچای وي کچینی وي داسې پندو کې ولا ورکا تسو کې وای زې څوک نه د خدای بنده او موتعالی مې دا شعر اورل بسره چې دی اون پیجن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه خدای باور وکړي چې ته د خدای په نوم ورکړو کې او په دې خلاص ورکې او د ګستم پتاونه لګي دا چې بچا ته پته نه لګېدلې او د قیامت پر ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځه وباسي او جنت ته نن د دنیا سرمایه‌دار خو خلق ځان ته راوړي اعلانو کې چې پلانې زکات ورکړي نو چې زکات پسې ورشي نو 3 به سوکه درکړي او 10 به روپۍ درکړي یو 3 سوکه به دې ووایي بیا به چې دی 10 روپۍ درکړي په دې لوړګي کې یو ډېر لوی مالدار د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شانو په هغه ورځ زه مالته پېښ شوی چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو به 3 سوکه والو او بیا به 10 روپۍ ورکړي ایو سړی ور سره سچېړو کوي ویلي سیوي تړي نو زه ورنږدې شوم ما ورته لاجی صاحب ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ به په هغو شي چې به تړلم به وهل کا د دې 10 روپو په عوض کې چې تا ته سړی وتړلو نو دا خو به د یو ساعت تړلی چې ته به پې 100 کاله تړلی کېږي بدبخته کمبخته تا ورکړه دې ته شکر وباسه او شکریه ادا کا دا هغه چا چې ټوله څه یو څه هغه قبول کړي ځکه چې دې کې خو جنت دی دې کې خو د خدای رضا ده د غریب خوله کې نورا چول دې کې د خدای رضا ده ستا په غریبیت احسان نشته ستا غرض د خدای رضا حاصلول لکه حضرت علی ته ورځي بی بی فاطمه وې تبه مې شوې ده خله خون مې خراب ته او انار پکار بازار تلاړو یو انار اغسته ده روان دي لار کې یو بلنګ پروت حضرت علی ته دا انار مال راکا ویوالا وینا د سیناله دلته کېنا انار مات کا دانې ته وباسا زما خپل کې راچوا زنا جوړم لاسونه نشم خوځولې چې زه انار اخرم بیا مې خپل پاکه کا او بیا لاړ شم که دومره کولې شه ډېره خلک یې ځ خپل انار دی وړه ځه هغه هم داسې کولې حضرت علی کرم الله تعالی وجهه کیناستو اناری سپین کو د غریب په خله کې اچي پاکستان مالدار ودسی او به کی مولانا صاحب وای ته هم د جنت ټیکټ مالدار سړی لور کې خبر نه پاس مونږ دا غټ سانډا چې مړی مونږ مخې سره جنت حالانکه د دې جنت سره تکار نه جنتیان 170 کال یو بوډا دی اوسم ژوند دی 170 کال اوسم ژوند دی هغه سره یو علم د کشف قبور ورته قبر کې د مړي حال معلومول چې د څه دا علم یا مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه سره یا دې سړي سره ما د شپې په 10 بجې ورته وی ما ته د قبر یو کشف وکړ چې زم یو مړی ورته راځه ما ته وی راځه چې پاسې دو کې شو ما ته وی چې مړی درته خیم
خدای دیرو کې د سیمړی نشته چې وی ګوره وړه د خوشاله شي دا ټول په قبرونو کې ناستي او غوښه ته پرې کیږي لګیا او څوک د پیکوړې غوندې په قبر کې تلیږي لګیا دی په کړي کې نو کدی ولې نو ټول عمر بروټه پندر نه کی شپه 10 بجې وې د کوټې نه مې بار منډه کړه مالجی ماته مکه ورازه خیم در تمانه وته زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته چې کاش کده دې یې نه وای چې بیا به تاسو مړی نه خخوي نو ما به د دې قبرونو حال درته لک خودلې وې چې لاندې دې سره تکیږي ته خو خاورې په واچو خبر خلاص شي بس مړ شو لاړو نه مړ چرته دی اخو بیره غر که اوس شوا اوس غرق شو په مرګ غرق نه نه په ژوند دا مړ چې شو غرق شو داسې پولیس ونی و چې خلاصوي به تل څوک داسې عدالت لاړو چې ضمانت به څوک کوي عزیزانو سوچ کوئ مونږ غرق یو دا دنیا یو عارضي غوندې ځای عارضي څوک 20 کاله څوک 10 کاله څوک 40 کاله څوک 50 کاله بیا روان دي خپل کور حضرت علی کېناستو او انار سپین کا غریب سړی ته خپل کې اچوا چې خدای والا په خپل لمنې پاک او لا پورته چلاړو بی بی فاطمه ورته انار دی راوړو وی بی بی انار خو مې راوړو خو لاره کې داسې چلو بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم کوم انار را روانو استاد غریب شیطه کې پرې حضرت علی خاون ته وګوره او بیا خزي بی بی فاطمه ته وګوره ته اوس په خزي ته وای کنه چې خزي تعالی مې یو شعر روان کړو لکه یو غریبه خزه واغېله مې ورک زمون خزي بچوي وای بس کته مونږ ته معلومه تا کور ته چې راغلې ما خورز نه کتلې استاد وای د څه کنه اوس بی بی فاطمه غوندې خزه به کم ځای پیدا کړي او حضرت علی غوندې خاون به کم ځای دروازه وټکه یو سړی راغی نه انارې په لاس کې نیولې دي او حضرت علی ته وایي چې دا خپل امانت وه حضرت علی ورته ویل څه دي وایي دا ستا نه انار دي حضرت علی ورته ویل دا زما نه دي وایي چې ولې وایي بس زما نه دي نه انار یو هغه ورته ویل په خدای قسم دا ستا دي دا نه انار حضرت علی ورته ویل په خدای مې دې قسمي که دا نه انار زما دي زما نه دي وی وجه هو د خدای بنده وی زما خدای ویلی دی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چاچی یونی کی وکړه نو زبد یو په بدل کې لس ورکوم نو ما یو انار خدای له ورکړې زما لس کیږي او تار وړي نه دی کلس وی خو زما دی کنه نو زما نه دی زما خدای دروغ جن دی الستونی کی یو انار پټ کړو راوی وستو وی علی په قرآن باندې بتانا لوی عمل کولو والا بل څوک پیدا شي عرض میں داو چې بوډای عبدالله ابن مبارک ته وی چې هو یطعمنی ویسقین په دې ځنګل کې والله مالا او بم را کوي او مالا روټه دې پورې یو خبره هارون الرشید پخکار تله چې ښکار یو کو خړوي څو وخت کې یو کارګر راغی او د هارون رشید د مخې له روټه او تختول چې روټه او تختول هارون رشید پاس سور شو بعد وزیران ورته صاحب ولی وې دا کارګر وجنو د بادشاہ د مخې نه کارګر څنګه روټه او تختول پرېده معنا هارون رشید مخ کې وزیران ورته کارغه مخ کې دوی ورپسې ها کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې دوی ورپسې ور سګوري چې د غره نه هغه غاړه او سړی دی داسې لاسونه شاته پې داسې په پټکي او په صادر تړلی پروت دې کارغه هغه روټۍ یوړه او دې سړي له په خوله کې ورکړه اوس هارون رشید د لرې نه دا نقشه ګوري چې په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو کارغه وال ورکړه سړي نه تپوس کوي چالکه څوک وې صاحب سوداګرو
دلته په دې لاره تېرېدم غلو شو کولم په دې خپل څادر او پټکي راته خپې او لاسونه وتړل مال یې رانه ټول واغسته هغې لاړه څومره موده وشوې 3 میاشتې وې د روټۍ د اوبو څه چل کې وې په خدای قسم چې کله نه هغوی تړلی یم او رانه تلي دي دا کارغه ټیم په ټیم اوبه هم راوړي په خوله کې راکوي او روټۍ هم راوړي په خوله کې راکوي مولانا روم وایي السببها بگذرو تقوی طلب السببها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وہی ہیلو جوڑول پریدا ہیلے جوڑول پریدا تقوی کا خدا سرا جوڑاو کا چه خدای سره دی جوړاو کا خبر بم نه روټای بتا پس منډي وي په ځنګلو کې بپروت حیوانات به وروړي او طالب اخلاق درکې خدای سره جوړاو خدای سره دی جوړاو کا دنیا بستا تابع وي هر شی به تا پس منډي په خدای باور زه یو ډېر ګناګار ډېر روسیا ډېر شمسا صرف دا چې ما چرې د اهل دنیا او په مخ کې خپل ضمیر خرڅ کړی نه د اهل دنیا په مخ کې مې خپل سر ټیټ کړی نه نو چې دغه خپل خدای ته مې څه ویلي دي سهار مې ویلي او ماښام یې کړي دي سهار مې ویلي ماښام یې کړي چې څه مې پړه کې راکړي او دې خدای ته مې ویلي نو د کړي دي او د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی معین او لوی مددگار بل څوک دی ته د خدای شي خدای بستاشي دا ټول کائنات بستاشي او دا هم درته وایم چې په خپل زندګۍ کې مې والله العظیم چې په دې سره جړه ولاړې ټیټه خبره ورته نه ده ټیټه خبره مې نه ځکه چې زما دا ایمان دی چې زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې دی زما عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی زما هر څه د خدای په لاس کې دی انسان هیڅ نشي کولی ما سره چې زما خدای ما سره جوړي کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یہ خدا زما مرگرئی ٹولا خدائی میں برخلافی ایک سوک سے نشی کولی یہ خدای میں برخلاف شی اور ٹولا خدائی میں مرگری ہوئی سوک میرے سے رو لے نشی سوک میں خلاص ہو لے نشی سوک میں بچ کو لے تاسو ګورئ په دې پاکستان کې داسې خلک نشته چې د الله د وجود قائل نه دي روس مزاج او روس مذهب خلق دی خدای نشته نو ما وی سپر پاور په دې دنیا کې روس دی د هغې صدر او برزنیف دا برزنیف چې هغه ورځ مردار شه او تاسو په ټي وي باندې لیده چې خاخولو یې ځمکې ته یې خښ ور وغورځولو دا چا راونیوه دنیا کې خو اول نمبر طاقت روس دی او دا اول نمبر طاقت صدر برزنیف و نو بل کوم طاقت چې برزنیف یې راونیوه مردار یې په ځمکې لی دا چا راونیوه خولې بیا چینګې شي دلته ښار کې وړه